د اوداسه د واجب کېدو شرطونه. یعنی اودس یوازې هغه مهال هغه وخت واجبېږي کله چې د لاندې شرطونه موجود سي. اول شرط د وجوب غټوالی دی. اودس چې دی پر بالغ باندې ستا، پر کوچني باندې اودس نه دی واجب. دویم شرط عقل دی، عقل او هوش. اودس چې دی پر عاقل باندې واجب دی، پر کوچني باندې، پر لیونی باندې اودس نه دی واجب. دریم شرط اسلام دی. اودس چې دی پر مسلمان باندې واجب دی، پر کافر باندې نسته. څلورم شرط په اوبو واک او قدرت درلودل. یعنی دومره قدر اوبه باید چې وي چې د اعضاو د بدن د پرېولولو لپاره کفایت وکړي، بس سي. او که چیرې د لپاره بسنو کفایت نه کول، بیا اودس نه دی ورباندې واجب. پنځم شرط بیا اودسیا ده. کوم کس چې بیا اودس وي پر هغه باندې اودس واجب دی، او کوم څوک چې اودس ولري بیا پر هغه اودس نشته. شپږم شرط دا دی چې د جنابت د ناولیتوب څخه به پاک وي. ځکه کوم کس باندې چې غسل فرض شوی وي، نو د هغه لپاره یوازې اودس بسنه نه کوي، بلکې غسل به کوي. وهم شرط کچیر وخت لږ وو، کم وو، ته بیا اودس د وخت داخل سو، جمعه درېږي، نو په دا حالت کې بیا پر تا اودس واجب دی.